د پښتونخوا ملي پارټي په 5مه کانګره کې خوندې مندې هم شرکت لري. تاسو یې وینئ چې دلته دوی ته یو مخصوص ځای منتخب شوی دی او دلته دوی په ګڼ شمېر کې ناستې دي او نورې هم را روانې دي. ستر سالار ستر شهید خان شهید خان شهید حکام شهید افغان شهید عثمان شهید عثمان شهید عثمان شهید عثمان شهید عثمان شهید عثمان شهید خوشحال خان خوشحال خان خوشحال خان خوشحال خان ملګري باید خپل کورسانې د خپل ځای ونښورئ. باید چې کوم د غیرو ترتیب دی هغه په خپل ځای باندې وساتي. کانګره شروع ده او خلک را روان دي. موږ د ولس په دغه کې ولاړ یو استقبال کې د موږ علاقه یو نور ستړیا ستا ډېره مننه کوو جمال خان چې ته ټول عمر تا د کام د یووالي په هر پیغام کې تا د صف اول کردار ادا کړی نو موږ ستا ډېره مهرباني کوو. د پښتونخوا ملي پارټي شکر دی الحمدلله د پښتونخوا ملي پارټي ډاکټران دلې موجود دي. له دوی سره خبره کوو چې د دوی دلې قدرمنه څنګه شی ژوند په ښار دی. تاسو خو دغه هم لګولي دي د بندوق کارډونه ورکوي. نور څه ذمهداریانې دي د دې سره تاسو ښه ډاکټر صاحب ژوند په خیر دی. د دې علاوه موږ به میډیکل کیمپ لګولی دی په کانګره کې مندوب هم یو او سات کې باید چا بیماري پیښ شي دغه پیښ شي دغه علاج به هم کوو. صحیح دی. ستاسو د ډاکټرانو په ټیم کې څو ډاکټران شامل دي؟ ډاکټران ګرد زیات دا ګرد ډاکټران یو نیم سل کسان دي. څو ډاکټران دي؟ یو نیم سل پورې راځي یو نیم سل خالي ډاکټران موجود دي. نو د پښتونخوا ملي پارټي په 5مه کانګره کې چې نن په 20 تاریخ شروع شوله او سبا په 30 تاریخ به هم په دې کې تقریبا یو نیم سل ډاکټران د مندوب په حیثیت ګډون لري. دوی وایي چې موږ کیمپ په هم لګولی دي او دلته چې کوم مریض پیښ شي د مریض علاج به هم کوو. بالکل صحیح. شکر دی چې موبایل راشي نیولی جوړه تکړه امن دی خیر خدمت شه الله مو خوشاله یو کې ورور سبب ورور منو د کانګرې د پښتونخوا ملي پارټي 5مه کانګرې ته چې کوم کسان ګډون پکښ کوي د دوی چې دوی تلاشي کیږي سخت چیکینګ دی چې د ټولو جامع تلاشي کیږي. خدای مه کوه یو بده پیښه ونه شي. کانګره کې د پښتونخوا ملي پارټي په 5مه کانګره کې د خان شهید د برصغیر پاکو هند د پښتانه قام ستر سالار ستر شهید د خان شهید کتابونه پراته دي. د ژوند کوم کتابونه چې په ده لیکل شوي دي ده لیکلي دا ګرد مال طریقې سکاو نه سکا باندې
سلامونه قدرمنو د 5مې کانګرې د پښتونخوا ملي پارټي د 5مې کانګرې نن اوله ورځ ده. ګڼ شمېر خلک راغلي دي، ولس راغلی دی. زه یوه خبره کوم چې موږ په پښتانه قام ډېره خوا بدېږي. پښتون قام ډېر ځورېدلی دی، بېروزګاره دی، در په دره دی. دا د کونډو قام دی، دا د یتیمانو قام دی. که لر دی که بر دی ټول زخمي زخمي دی، ټوک ټوک دی. موږ د پښتانه قام په تقسیم، د پښتونخوا ملي پارټۍ په تقسیم، په دغه په دوه ډلو چې کوم دی ویشل سوي دي، موږ په ډېر خوا بدي یو. او زموږ کوریج چې دی، موږ چې کوم میډیا کوریج ورکوو، په دې کې زموږ ذاتي مفاد نشته. چې موږ یو مقصد لرو، موږ مفادات لرو. زموږ یو مقصد دی د ټول انسانیت خیر خوا یو، د پښتانه قام خیر خوا یو. هر څوک چې سره یو کوي موږ دغه ملګري یو. تقسیم یې ګناه ده، تقسیم یې تاوان دی. زموږ یو مقصد نشته. نه به دې کوریج ته څوک ګوته نیسي چې ته یې ولیکئ. نو موږ یو نه موږ ډیوټي غواړو، نه نوکري غواړو، نه سیټ غواړو، نه MNA جوړېږو، نه MP جوړېږو. موږ وایو دا در په دره مظلوم قام باید دا چې دی پر یو ځای سټیج ودرېږي چې د دوی دردونه کم سي. سلامونه قدرمنو، د پښتونخوا ملي پارټي د 5مې کانګرې تالار وار په وار ډکېږي. ډېر ډک سوی دی او ګڼ شمېر مندوبین د باندې په لینو کې ولاړ دي، هغه هم راځي. دلته د پښتونخوا ملي پارټۍ په دې تالار کې ویل کېږي چې تر 10,000 پورې چوکیانې کرسیانې ښول سوي دي. تر 10,000 تعداد زیات دی، کم نه دی. تر اوسه پورې مشران نه دي راغلي. سټیج خالي دی، کار روان دی.